He suggests going out. He suggests going out. هغه د وتلو وړاندیز کوي. یعنی هغه ماته مشوره راکوي چې باندې به وځو. د باندې به لاړ شو. going out یعنی د باندې وتل. suggest یعنی مشوره راکوي، وړاندیز کوي. They agree with us. They agree with us. دوی زمونږ سره موافق دي، یعنی دوی زمونږ سره راضي دي. They agree with us. دوی زمونږ سره موافق دي یا دوی مونږ سره راضي دي. We argue every day. We argue every day. مونږ هر ورځ بحث کوو. We argue every day. مونږ هر ورځ بحث کوو. We explain everything. We explain everything. مونږ هر څه تشریح کوو. مونږ هر څه تشریح کوو. Explain me this. Explain me this. دا راته تشریح کړه. دا راته واضح کړه. Don't argue with me. Don't argue with me. لما سره بحث مکوه. Suggest me a restaurant. Suggest me a restaurant. یو رستورانت راته وښایه، یعنی مشوره راکه پکې. Discuss it later. Discuss it later. وروسته پرې بحث وکړو. Discuss it later. وروسته پرې بحث وکړو، یعنی وروسته پرې خبرې اترې وکړو. He explains the story. He explains the story. هغه کیسه تشریح کوي. Stop arguing with us. Stop arguing with us. لمونږ سره بحث بند کړه، یعنی مونږ سره بحث مکوه. He suggested me. He suggested me. هغه ماته مشوره راکړه. He suggested me. هغه ماته مشوره راکړه. Last one. You should discuss it. You should discuss it. ته باید دا موضوع وڅېړې، یعنی په دې موضوع باندې باید ته بحث وکړې. دا باید ته ډسکس کړې.